په اسلام په شریعت کې په شاهدي گواهی کې یو سړی او دوه ښځې برابر دي. یعنی په شاهدي کې یو سړی دغه په مقابله کې که ښځه شاهدي ادا کوي نو بیا به دوی وي، دوی ښځې د یو سړي برابر دي. دا د شریعت حکم دی، دا د اسلام حکم دی. خو زه د خپلې ټولنې منافقت درښیم، زموږ د معاشرې زموږ د ټولنې منافقت درښیم. چیرې زموږ په وطن پښتني وطن کې یوې ښځې غږ وکړي چې پلانې سړي زما سره دا وکړه یا پلانې سړي زما سره ها وکړه، ټول پښتون وطن د دا ښځې خبره مني. شرع او شریعت کې یو نر دوه ښځې برابر دي په شاهدي گواهی کې، خو لیکن په پښتانه وطن کې که یوې ښځې غږ وکړي چې زما سره پلانې دا وکړه یا ها وکړه، ټول یې مني. د دې ښځې دغه غږ دا خبره به د ډبرې لیک وي، هېڅوک یې نه متوي. دا زموږ د ټولنې منافقت دی، دا زموږ د ټولنې دوه مخي ده چې ښځه غږ وکړي چې پلانې زما سره دا وکړه، باید شاهدان یي. ته پښتون وطن پښتني ټولنه بیا شاهد نه غواړي، وایي دا ښځه ټیک ده. که هغه ټیک وکړه نه و ټیک چې دې غږ وکړي، دا ټول پښتانه یې مني. دا منافقت دی.